کندهار ښاروالي د ښار په 14مه ناحیه اول ګذر کې د یوې کوڅې د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په دوام دا ځل د 14مې ناحیې اړوند په اول ګذر کې د یوې کوڅې د رغولو چارې په معیاري توګه پیل کړي دي. الحمدلله دا د ورد بازار کوڅه کانکریټو د سیمې خلک زموږ سره ډېر همکاره دي. د سپین ږیرو سره هم بار مجلسونه لرو، د ملا امامانو سره او د ګذر د وکیلانو په توسط خلک ډېر خوشحاله دي. یا د کوڅه چې دا مهال د کیندنکارۍ چارې روانې دي، شاوخوا 315 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی لري. د دې رغنیزې پروژې چارې تازه پیل شوي دي او ټاکل شوې ده چې پاته کارونه یې د یوې میاشتې په موده کې پای ته ورسیږي. سربیس لویږي، د سربیس څخه وروسته چې هغه خپل مقدار ټیسټ موږ پوره کړي، د هغه څخه وروسته بیا کانکریټ پلم کانکریټ دی چې دلته 12 سانتي کانکریټ په ضخامت سره 12 سانتي کانکریټ موږ اچوو. په دې پروژه کې دا مهال 122 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 8 تنه په مسلکي او 114 تنه په غیر مسلکي ډول په کار بوخت دي. د ښاروالۍ څخه یو جان مننه، موږ ته داسې د کار زمینه راته مساعده کړه، د ځوانانو ګرده په کار اخته کړله. د همدې کوڅې په جوړېدو سره د سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ له دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړه. دا کار موږ ډېر خوشحاله یو چې دا کار وسي، دغه دوړې ورکې سي، په ژمي دا خټې ورکې سي، دغه سړک پوله کښته ځي. د ټاټوبې د عمر او میرویس خان